وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. د دې آیت کریمه تعلق وړاندې مونږ ذکر کړ چې د دې تعلق معنی په لحاظ باندې تعلق د دلیل نقلی د مدعا سره مدعا مخکې قائم شو وهو بكل شيء عليم. الله تعالی په هر شی باندې عالم ده. اشیاء دو قسمه دي، بعض اشیاء داسې دي چې هغه ظاهر دي او بعض اشیاء هغه مخفی دي غیر ظاهر دي. کم امور چې ظاهر دي په دې کې هم عام طور سره دو شیان، یو د ظاهری وجود، دویم په دې کې باطینی صفات. کم امور چې ظاهر دي دا غیر ظاهری وجود ظاهر ده او په دا امور کې باطینی صفات یا حکمتونه دا بیا امور باطینی دي یا امور مخفیه دي. نو الله پاک په هر شی باندې عالم ده، که ظاهری امور دي که باطینی امور دي. بیا په ظاهری امورو کې کده د ظاهری وجود وي او کده دوی باطینی او مخفی صفات وي. هر شی باندې الله پاک عالم. دته علم غیب وای، دته علم محیط وای، دته علم کلی وای. بهر تقدیر دا وشوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا دلیل نقلی شو. نو الله پاک فرشتو ته خبره وکړه. ظاهرا فرشتو چې کم جواب ورکړ نو هغه ظاهرا اعتراض و. دی الله پاک په دې مشورې باندې والله پاک دغه دعوا بیا مکرر کړه، انی اعلم ما لا تعلم. او چې کله تفصیل ته خبره راوته مناظره جوړه شو علمی آدم علیه السلام او د فرشتو په مابین، نو مدعا تفصیل سره په مرتبه شو. او الله پاک فرمایل علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. نو تاسو ته ویلی نو چې ظالم يم په غیب السماوات والارض باندې. دا بحث مو تقریبا مخکې کړو. واذ قال ربك کلمات از دې باره کې چې علماء درې راځي دي. بعض علما فرمایي کلمات از په داسې حالاتو کې چې مخکې د دې لپاره عامل نه ذکر وي هغه زید، ځکه چې عربو کلام کې د دې زیادت بار بار مسموع ده او قران کریم د عربو په طرز د دوی په اسلوب باندې نازل نه. دا هم پکې یو قول، لیکن امام رضی رحمه الله فرمای چې دا ضعیف قول. قران کریم کې دا څه نشته چې هغه پر څه معنا نه، یک څه حکمت نه، یک څه فلسفه نه موجوده. بیا بعض علما فرمای چې اذکر کلمه دا ور سره محذوف ای، واسکو لهم د خلق ته یاد کا. اس قال ربک للملائکه دا واقعیا چې الله پاک فرشتو ته و. د دې اذکر په حسب باندې څه دلیل ده چې اذکر ور سره مقدر ده. دا فرمایي چې په بعضی مواضع کې تصریح راغلی ده او اذکر واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. الله فرمای و یاد کا هغه ورور ته عادیانو اذ انذر قومه بالاحقاف چې په احقاف کې خپل قوم وایره. داسې په نور مواضیع کې هم د اس کلمې لپاره عامل کلمه د اذکر راغلی ده. نو چې په کم ځای کې نه ذکر شوی دوی د هغه ځای نه ورته مستنبط کوي چې په کم ځای کې ذکر ده. سو علما فرمای چې دا از دا معمول ده د ورسته قالو د پاره. قالو فرشتو وي اتجعل فيها من يفسد فيها، آیات پیدا کوي په داس زمکا کې هغه سو يفسد فيها چې دې کې د فساد کوي وینه بتوي. نو دا فرشتو دا خبره کله وکړه اس قال ربک، په هغه وخت کې وکړه چې کله رب دستاوي فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، چې زه پس مکه کې خلیفہ پیدا کوم. دا په هغه وخت کې وکړه. نو دا یو قول دی علماء. لیکن امام ابن عاشور فرمای چې دا ضعیفه خبره ده. وجه دا ده چې اس خو ظرف ته ظروف کې هو قانون دی چې اصل مضمون نه بلکې ظروف که زمانی وي او که مکانی وي.
د اصل مضمون د متعلقاتنا یو متعلق لکه یو سړی وای ضربت زیدن فی المسجد ما زید ولو په جمعات کې دا جمعات اهم خبره نه ده نفس ظرف اصل مضمون دا مقصود بذات ضربت زیدن باللیل د شپې می والو اصلي مقصود نفس ضرب ده او دا باللیل فی المسجد دا د متعلقات دی اصل مضمون نه دي یا د نور متعلقات ضربت ضربا شديدا امام الامير يوم الجمعه دا ټول د متعلقات نه دي دلته دوی خبرې شوې یو خبره دی الله پاک د فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ یو د فرشتو خبره ده اتجعل فيها من يفسد فيها کله چې کلمات از معمول کې د قالو د پاره نو بیا خو اصل خبره اصل مضمون مقصود بالذات دا قول د فرشتو شو اتجعل فيها من يفسد فيها او دا واذ قال ربك دا د متعلقات نشه انان کې اصل مقصود بالذات چې کما هغه دا مضمون دا یا جمله دا ادا دا چې الله پاک فرشتو ته وی ان جاعلون فی الارض خلیفہ ز پس مکه کې خلیفہ پیدا کړو نو ظاهره خبره دا چې اذکر کلمه دا ورسره مقدره ده د متعلقات د قالو نه ما جوړاوه وایس قال ربک واسکو یاد کا د خلقو ته قال ربک هغه وخت چې اوه رب دستا للملائکه فرشتو ته ملائکتون جمع د ملک اون مل اکن جمع ده لکه شمائل جمع د شمعلون ده جار لازم محشری ده سوای چې ملائکه جمع ده د مل اکن لکه شمائل چې جمع ده د شمعلون تا ورسره جمع شوی ده د تاکید د معنی د جمعیت د تانیث ته پرانا د تاکید د معنی د جمعیت تا د تاکید د پر راضی د مبالغه د پر راضی نو کما معنا چې د الملائکه د جمع ده چې د هغه جمعیت معنا نور مضبوطه شي او قوي شي د دې پر ور سره راغلی ده ملائکون د الوکت نه ماخوذ ده الوکت رسالت توای پیغام استولو توای فرشتو ته زکه ملائکه وای عام طور سره د الله پاک دی جانبه دوی قصدانی دوی استازی د الله پاک او د عبادو په مابین کې دوی استازی د الله پاک دی طرفه یا خو پیغامات راوړي د وحی په صورت لکه دا ذمہ داری ده د جبرئیل علیه السلام یا بارانونه کوي لکه دا د بعض فرشتو ذمہ داری ده فالمدبرات امرا فالمقسمات امرا څوک تقسیم کوي څوک وریاضه چلای څوک بارانونه کوزي څوک سکی او څوک سکی د الله پاک دی جانبه چې کم برکات کم اثار درومي انسانانو ته په دغه انسانانو ته د دوی د الله پاک برکات رسولو کې او د الله پاک اثار رسولو کې دوی وسائل دوی وسیلې دي ذرائع دي زکه دا ټول جماعت فرشتو ته ملائکه ویل کی صرف په د بنیاد نه چې دی الله پاک پیغام راوړي د وحی په صورت نو وحی خو صرف جبرئیل علیه السلام راوړي بیا د دای مسما وای کو ملک باندې دا ټول جماعت فرشتو ته ول ملائکه وای دغه نوع ته ول ملائکه وای نو نوع ته زکه ملائکه وای چې د دې مختلف طبقات دي انواع دي او هر نوع تقریبا الله او د انسانانو په مابین کې وسایط دي الله پاک دې طرفه برکات اثار پیغامات اگر درومي او دغه انسانانو ته رسي دوی پکې وسایط زکه ورته ټولو ته ملائکه وای د ملائکو په باره کې یو څو نظریات یو نظریات د عام مسلمانانو دویمه نظریه ده د بت پرستو دریمه نظریه ده د مجوسو څلورمه نظریه ده د نسوارو او پنځمه نظریه ده د فلسفو
د 15 نظریات د فرشتو په باره د 3 نظریات د مسلمانانو د بت پرستو او د بازو څه ذکر کړو مجوس د دوی د نظریو په مابین کې قدر مشترک هغه دا چې فرشته دوی متحیزات من امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې په دې باندې بحث کړی امام رازی رحمه الله فرمایي د فرشتو په جوهریت باندې تقریبا د خلکو اتفاق چې دا جواهر قائم بذات دا جواهر دي قائم بذات دین بعد یا بدا متحیز بذات او یا بدا متحیز بذات نه کدا متحیز بذات وو تمکن لاره مکان لاره عام طور سره تحیز بذات د دې سره جسمیت لازم دي شیتا جسم وای اگر کده متکلمینو په نسبانه متحیز بذات یا جسم ده یا جزء لا يتجزا او بیا هم عام طور سره چې کم یو شای متحیز بذات د هغه سره جسمیت لازم نو دا درې طبقات دا د فرشتو په جسمیت باندې کوی قائل عام مسلمانان هم او بت پرست هم او مجوس هم عام مسلمانان تعریف د فرشتو کوي اجسام امام رازی دا سے تعریف کوي اجسام لطیفه هوائیه عام طور مونږ تعریف کوو اجسام لطیفه نورانیه خدای دا سے تعریف کړي اجسام لطیفه هوائیه يتشکل باشکال مختلفه تشکل اختیاري په اشکال مختلفه اوسه طاهره داس اجسام دي چې د پاک دي د ګناهونو نه او دا هر وخت الله پاک سبحانه و تعالی ته منتظری او دی الله سبحانه و تعالی احکامو هغه ته انتظار کوي نو اجسام شو نو د فرشتو باره کې عام د اهل سنت والجماعت دغه دا نظر نه ده چې دا مجردات دي خالصتا تجرید ولا سوچ یا د فلسفو ده او یا د بعض صوفیای کرامو او عام اهل شریعت او فرشتو ته اجسام وای نو اجسام دي هوایی دي لطیف دي او اغه نور تعریفونه ورسره جمع کې اجسام دي لطیف دي نور نه الله پاک پیدا کړی یتشکل باشکال مختلف اشکال باندې دا متشکل ګرځي منتظر دي اوامر دي الله پاک دا لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمر د ادوات د تذکیر او د تانیث نه منزه دي د تولد د تناسل نه منزه دي عام طور چې د بشر کم صفات دي د اغه نام دا منزه تولد تناسل مرزونه او یا د انسان د جسمی او جسمانی چې کوم عوارض دي بیماری دي د شینو نه پاک دا د مسلمانانو عقیده بد پرست وای چې دا فرشته دا اصلا پسمان کې دا ستوري دا کواکب د ستوري په اسمان کې دوه قسمه دي بعض هغه دي چې دا مشهور دي په سعادت باندې خ صفات خ اثار لاندې پزما کې باندې پریوزي بعض ستوري دي چې هغه مشهور دي په نحس سره پس پیروالی سره چې کله دار وخیږي لاندې پزما کې باندې د دې بد اثر کوي هغه ستوري کواکب چې هغه سعید دي سعادت ورکه موجود ده وېدا ملائک او هغه ستوري کواکب چې نحست ورکه موجود ده دا شیاطین دې پت پرستو خلکو دا نظریه دا به سبعینو په تشریح ان شاء الله تراهم شي سبعینو تشریح چکو سبعینو هم د کواکب عبادت کو خدا کواکب عبادت دوی ولې کو دوی ته اصحاب الروحانيات وای بر تقدیر ان شاء الله دې تفصیل بالته امراش چرته سبعینو تذکرہ کی نو دا د دوی نظر دریم نظر د مجوس د فرشتو باره مجوس وای وې دا کائنات چې چلیږي د دې پر دوا اصل دي یو د نور او دویم د ظلمت او د نور دا معنا نه کوي چې د کوم مونږ تاسو په ذهن کې راځي د
د ظلمت هم دا منع نه کوي کومه چې زمونږ استادو په نظر کې را دوی وایي چې نور او ظلمت اردواړه جواهر دي اختیاری افعال لري جواهر دي دواړه قائم بذات دي جواهر دي شفاف دي قادر او مختار دي قدرت لري اختیار لري د جوهر او نور دا منبع د هر خیر او جوهر ظلمت دا منبع د هر شر دا د ازل نه موجود دي دا دو شیان بیا د جوهر او نور دا لګیا دی پیدا کول کوي د دوی نام یو څه شی پیدا کی جوهر ظلمت دا هم لګیا دی یو پیدا کول کوي د جوهر او نور نه فرشتي را پیدا کی د احسان پیدا کیږي چې خلکو ته خیر رسیږي نقصان نه راسي دغه شان دوی په خپل خیر کارونه کوي بد کارونه نه کوي او د دې جوهر ظلمت نه هم احسان پیدا کیږي او د احسان پیدا کیږي چې نه په خپل خیر کوي نه بل چاته خیر راسي خپل هم په شرور باندې موصوف شرور کوي کبایح او ارتکاب کوي او بل ته هم نقصان راسي دې ته شیاطین وایي نو دویم فرشتو دي پره جسمیت اومان دا اجسام دي فرشته او دا په تولد دي یا دا سه په ساده لهجه کې چوي نو دا گویا کې په نسب دي نور کې راس په سلسله دي نور کې راس او دي اجسام مستقل دا د مجوس عقیده بل عقیده ده د نصارا وایي چې فرشته او انس په شیطانان دا متحیز به ذات نه دي دا تحیز نه لري دا تمکن نه لري د انسانانو ارواح سدي انسانانو په وجود کې موجود دي د مفارقه البدن نه بعد چې کله یو انسان مرشي او د دنه روح ووزي بس کچیر دا روح روح و د خ انسان روح و خ صفات پکې موجود وو بد صفات پکې نه موجود دا فرشتي دي د نیکانو صالحانو چې کوم ارواح دي دا سلسله دوی دا فرشتي او د بدن او پسکانو په جیرانو چې کوم ارواح دي او د سلسله ده د مفارقه البدن نه بعد چې د جسم انساني نه دا جدا شي دا شیطانان دا شیاطین او متحیز به ذات نه بل راده د فلسفه وای وی فرشته دا جواهر دي مجرد دي ارواح دي پاک د مادینه مکمل دا پاک دي او قائم به ذات دي تحیز نه پاک دي د الله پاک د ذات سره تعلق ده مستقل خپل ځان ته یو شای انسانان ارواح نه دي او نه دا جسمانی حقایق چاته چې کواکب وای دا هم نه بیا دوی پکې تقسیمات وای دوی وای چې بعضی دسه فرشتي دي چې دا فرشته اجرام فلکیو د پاره یا د کواکب د پاره پاسمان کې غټ کواکب موجود اجرام موجود سماوي اغه د پر داسې مدبرات دي لکه څنګه چې د انسانانو ارواح د انسانانو د ابدانو د پر مدبرات د زماو د ستارو زماو د ستاد بدن تدبیر کوي قیام قعود او خبره او ناس ته ولاړه او تعلیم او تعلم د روح په برکت باندې کی بعض فرشتي داسي بعض فرشتي د دوی د رائے مطابق هغه خالص مستغرق دي په معرفت د ذات او د صفات هغه د تدبیر د عالم سره تعلق نشته بس صرف د الله پاک اطاعت د الله پاک د ذات او د صفات او معرفت په دې کې استغراق وې داغه مقربین د الله سبحانه و تعالی په نسبت مقرب فرشتي دا فلسفه وایي لکه څنګه چې د عالم بلا او د عالم سما د اسمانونو کې چې څومره کواکب دي او سیاره او ستاره دي هغه دي پر مدبرات موجود دي بعض مدبرات لاندې پزمکه کې دي عالم سفلی دي پر دلته هم تدبیرات کوي
اغه جواهر مجرده چې لاندې د عالم صفری د پر تدبیر کوي بعض متصف دي په خیر وې دې ته فرشتي وای او بعض متصف دي په شرور دې ته شیاطین وای دا د فلسفو یو نظر په بار تبدیل آل شریعت فرشتو ته اجسام وای نورانی لطیف او په دغه صفاتو موصوف وای چې دا اجسام دي نورانی دي لطیف دي یا امام رازی رحمه الله فرمایي هوایی دي تشکل کواشي او مختلف اشکال معصوم دي د ګناهونو نه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون امام شاه ولی الله رحمت الله علیه ولمحات نومي کتاب دا یو رساله ده لمحات پغې کې په ملک باندې باس کړي او فرشتو باندې باس کړي هغه ډېر زیات انواع ذکر کړي هغه په د لفظ د ملک باندې ډېر باس کړي چې لفظ د مالک د دې اطلاق پدیم کېږي خودوا پکې نه وي درته وخه دا وایي چې لفظ د مالک یا فرشتہ په دې کائناتو کې چې کم امور موجود دي په دغه امور کې چې کم طاقتونه موجود دي استعدادونه موجود دي په دغه استعدادونو په دغه طاقتونو باندې هم اطلاق ته مالک کی یا کائنات موجود دي په دې کائنات کې دننه قوتونه موجود دي په دغه کائناتو کې دننه صفات موجود دي صلاحیتونه موجود دي په دې باندې هم اطلاق کی د مالک دې باندې هم اطلاق کیږي د مالک کم چې قوه دي پر دې عالم دغه شاندای فرمایي چې د ملک اطلاق کیږي د الفاظو په صورو مثالیو باندې د الفاظو په صورو مثالیو باندې یو انسان عمل کوي یا یو انسان څه لفظ او جمله وایي د دې لفظ په عالم مثال کې یو مثالی صورت د دې عمل په عالم مثال کې یو مثالی صورت دا مثالی صورت د دې الفاظو دا مثالی صورت د دې عمل د تم فرشتہ و دې باندې مطلق نو هغه حدیث هم ډېر خاصان وسره معلومیږي وضاحت ورسره کیږي چې رسول الله مبارک فرمای کم یو انسان چې دا اعوذ بالله وای اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بیا د سوره الحشر اخرانی سورتون آیتونه وای والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم تر اخره پورې نو کسحری وای الله پاک او یا زره فرشتي ورته پیدا کی تر بیګای پورې د دعاګانې کوي او چې بیګای وای نو او یا زره فرشتي الله پاک ورته پیدا کی او تر سحره پورې دته دعاګانې کوي نو دته الله پاک فرشتي پیدا کوي خو منا ده چې دا فرشتي دا دغه الفاظو صور مثالی دي د الفاظو په عالم مثال کې خپل صور دي الفاظو په عالم مثال کې خپل صور دي دا صور هم دا فرشتي خو چون کې الفاظ دي نو الفاظ اذا وجدت فتلاشى خبره ده موجود چې بیا معدوم شي موجود چې بیا معدوم شي نو سحر چې اوای تر بیګای پورې وای بیګای چې اوای تر سحر پورې وای دینه دا معلومی چې د سحر چې کمه فرشته پیدا کیږي داغه کار تر بیګای پورې ده دینه بعد ختميږي ځکه اصل دې دی چې دا دغه الفاظ دي الفاظ وجدت پتلاشت او بیګای چې اوای داغه ذمہ داری صرف تر سحر پورې دا سینه ده چې یو ځل د ټولو مری درته وای وجداد چې اساس او بنیاد د دغه فرشتو د پره د الفاظ دي الفاظو کې دا قانون ده چې اذا وجدت پتلاشت موجود شي بیا معدومي دوی دغه کارنامې هم بیا ختمي نور هم ډیر زیات بحث ور باندې کړه د جمهور اهل سنت والجماعت عقیده ده چې فرشتي د الله پاک یو معصوم مخلوق ته د کی شهوت نشتا د کی غضب نشتا قهر او غضب او دغه شیانو نه منزه دي او مختلفو کارونو باندې الله پاک چولې څوک وحي راوړي څوک د بارانونه او د هواګانې چلای څوک د خلکو بزلونو کې الهامات کوي مسلمانانو بزلونو کې د خو خبرو الهامات کوي څوک انسانانو اعمال هغه باندې مکلف دي د اعمال بلیک کرامن کاتبین ورته وای
څوک په نور امور څوک په څوک خالص په عبادت باندې مصروف یا الله سبحانه و تعالی عبادت کوي څوک په حالت قیام کې څوک په حالت رکوع کې څوک په حالت سجده کې او جمهور اهل سنت والجماعت په دې هم چې فرشتو کې 10 یو فرشتہ نشته چې هغه څه ګناه کړي د هاروت او د ماروت کیسه هغه باطله کیسه ده چې دا کم انداز باندې بیا ترا شو ان شاء الله چې خلکو کوم مشوره کړي دغه شان جمهور علما دا هم وایي چې شیطان د فرشتو د نوع نه ده دا کان من الجن د جن مراد جن لغوی نه ده د جن مراد جن اصطلاحي ده عرفي ځان ته مستقل مخلوق چې هغه انسانان نه دي چې هغه فرشتي هم نه دي بلکې عام طور په دوی کې ماده الشر موجوده ده د ماده الخير په نسبت باندې ماده الشر ورکه موجوده دا جمهور علما فرمایي او دلته ورسته چې کوم استثناء راځي چې الا ابلیس د استثناء منقطعه استثناء متصله نه ده استثناء منقطعه شاذ علما دا سی وای دا پرای هم او شیطان هم دا د فرشتو د نوع نه ده دا په فرشتو کې داخل دي استثناء متصله ده استثناء منقطعه نه ده اوس دوی باندې سوال پیدا کی چې فرشتو بری کې خوای لا یاسون الله ما امرهم وهم ويفعلون ما يؤمرون دغه فرمانی وکړه یم دغه شان دا سوال پی وردی چې عائشہ رضی الله عنها فرمای چې شیطان او پیرای خو الله پاک لکه قران مجید کې الله پاک فرمای وخلق الجان من نارج من نار من مارج من نار دینه پیدا او فرشتو بری کې وای نور نه الله پاک پیدا کړی دغه دوه خبرونه بیا دوی په طویل باندې جواب کوي عقیده چې طویل تلاړه نو پوښتنه چې ضعیفه ده په کم ځای کې چې مجبوری نه وي او ته تعویل کوي یو خو مجبوری ده چې خالق تعویل کوي هغه سم مجبوری درا بشي مسله التعویل ان شاء الله چې استوا نه مراد استلال العرش ده یا دیت نه مراد صفت القدرت یا صفت النعمت یا څه یا څه دا خو خالق دی مجبور دی د یو اساس بنیاد باندې دی تعویلات کوي خو بلا وجه چې عقیده ترڅو په ظاهر باندې صحیح وي او ټیک وي برابر وي تعویل هغه بیا صحیح نه ده امام ابو اسماعیل الهروی هغه مستقل کتاب لیکلی په دې موضوع باندې ذم التاویل نه ذم التاویل په بهر تقدیر نو دی بیا تعویلات ورته کوي وینا د فرشته ټول داسې نه دي چې معصومین د عصمت د ټولو فرشتو صفات نه ده بلکې عصمت د بعضی فرشتو صفات نو شیطان په هغه کې وي اپا کومو کې چې عصمت نه موجود ادي هاروت او د مروت په واقع باندې استدلال کوي ایک چې کومه اسرائیلی خبره مشهوره ده اسرائیلیاتو د قبیله نه ده دغه شان د عائشہ رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله فرمایي چې الله پاک فرشتي د نور نه پیدا وي دا هم په اغلب باندې بنا ده ټول د نور نه دي پیدا کړي ټول د نور نه دي پیدا کړي دا په تعویلاتو باندې غنا خو بیا هم مشهور او جمهور علما کرام اهل سنت والجماعت فرمایي چې فرشتي ځانته نوع ده د معصومه نوع ده د خپل کارونه دي هغه کې ذره بر مخالفت او کوتاهی نه کوي او بس دی الله پاک په عبادت کې په طاعات کې په تسبیح او په تقدیس کې په دې مصروف دي د دوی لپاره تسبیحات او عبادتونه داسې دي لکه زمونږ استاد لپاره تنفس چې صافي اخلي او راخ تنفس نه بغیر زما او د استاد ژوند هغه نه کی دویم دغه شان او شیطان ځان ته مستقل شاعر د جن د کبیره وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کا هغه وخت چې او رب دستا للملائکه فرشتو ته انی جاعلون ز پیدا کون کم فل ارض پزمکا کې خلیفتان خلیفہ دای به خلیفہ ای خلیفۃ الله دی الله به خلیفہ څه شي کې به دی الله خلیفہ دی الله پاک دو نظام لري یو دی الله پاک نظام تکوینی دویم دای د الله پاک نظام تشریعی نظام تکوینی د الله پاک هغه عبارت ته دینه چې دا محسوس کائنات مونږ وینو دا مشتمل دي و مختلف نوع تغیرات باندې و مختلف نوع انقلابات باندې شپه راځي ورځ راځي څلور فصول راځي جمع ده وړای ده مرګ ده ژوند ده صحت ده بیماری ده غریبی ده فقر ده مالداری ده تولد تناسل ده وغیرہ کله نظام ده دا نظام تکوینی ده الله پاک
دا نظام تکوینی د الله پاک براه راست خپل چلای الله پاک خپل چل کته وای فرشتو ته ویل دي د بریلیان بداس درته وای چې ته تصرف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نه مانه بیا فرشتو ته تصرف ولې مانه چې دا برانونه کوي وریاض چلای دا کوي ودا کوي نو جواب دا فرشتي هم په د فرشتو په افعالو کې مغه قانون ده کم قانون چې د انسانانو په افعالو کې ده انسان چې المنز کوي خلق الله پاک کوي کسب انسان کوي فرشتي هم دغه سید الا بلا تعمیل دوی کوي هغه د فعل کسب دوی کوي نور خو خلق د باران یا خلق د حرکت ته وریزو چې وریز یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او دغه حرکت پیدا کوي د الله پاک کار کومګه داسې نه وایو چې د باران فرشتي کوي یعنی خالقین هم دغه فرشتي یا مثلا د وریز فرشتي چلای او د فرشتو د چلولو نه بعد په یس کې چې کوم حرکت پیدا کی دا حرکت پر خالق فرشتي فرشتي خو مونږه خالق نه مانو خالق د هر شی د پر الله پاک نو چې کوم وزن د انسانانو ده د خپل افعال او اختیاري او په نسبت باندې هم دغه وزن د فرشتو ده د دوی دغه مکلفات په باره مکلفات بهایج چې په کم شی باندې الله پاک مکلف کړي خالق نه دي او فرشتي چې د کم تصرفات کوي وریث چلی یو ځای نه بل ځای باران کوي یو ځای نه بل ځای تقسیموي دا د دوی د پر په عالم الاسباب کې دا د دوی د پر په عالم الاسباب کې په عالم ما تحت الاسباب کې او ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تصرف ثابتوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا غنه په عالم ما فوق الاسباب او په عالم ما فوق الاسباب کې تصرف چاته ثابتول دا بنادي په اثبات صفات الوهیت باندې غیر الله چې د دې تصرف نه په مخ کې علم هم ور ثابت چې یو څوک علم نه لري نو بیا بسنګ دای تصرف کوي دې تصرف نه مخ کې با قدرت هم ورته ثابت چې دا یو قدرت لري قدرت هغه لري نو د قدرت نه بغیر د تصرف څنګه کوي او دا قدرت او دا علم په عالم ما فوق الاسباب چې دلته دایشتانه حضور علیه الصلاۃ والسلام دای په روضه اقدس ته مدینه منوره کې الته او د علم هم دې ځای کې دا په دې منطقه او د قدرت په دې ځای کې دا موقوف دي په صفات الوهیت باندې چې صفات الوهیت به پیغمبر ته ثابت ده نو ځکه مونږ د تشریح وایو فرشتو ته چې مونږ تصرفات وایو د تصرف په درجه د کسب کې دي او ما تحت الاسباب کې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کوم تصرف ته ثابتوي دا په عالم ما فوق الاسباب کې دي او دا د کسب لاندې هم ناراضي ځکه کسب هم په اسباب باندې بنا نو دا د کسب لاندې هم ناراضي او په عالم ما فوق الاسباب کې هم دا او تصرف غیر الله ته په عالم ما فوق الاسباب کې دا بنا ده په اثبات ته دوه عقیدو د دوه صفاتو د الوهیت چې د غیر الله ته ثابت وای یو علم غیب علم کلی علم محیط او دویم قدرت ته ځکه غته مونږه شرک وایو او د فرشتو تصرفات ته مونږه شرک نه وایو فرشتي هم داسې لکه انسانان دویم عباد مکلفون یو فعل باندې مکلف کړي دي الله پاک چې تبدا کېدا کوي حالتم کسب ده خلق ده خالقین خو نه دي فرشتي خالق د تمام امور دي پر الله پاک نو نظام تکوینی د الله پاک الله خپل چلای یو د نظام تشریعی نظام تشریعی د الله پاک د عبارت ته د احکامونه د عبارت ته د عقایدونه د عبارت ته د اخلاقونه چې دا الله پاک ورکړي دي انسانانو یا د صحائف په شکل یا د سلورو غټو کتابونو په شکل دغه نظام ته وای نظام تشریعی آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی الله په خلیفہ او په نفاذ دی نظام تشریعی چې الله پاک دته یو شریعت ورک صحائف ورک په دغه صحائف باندې به د خپل عمل کوي او د کور چې څومره افراد دي اول خو حوابي بیوا او د غینه بعد بیا د په کور کې چې نور څوک پیدا شول د اغه ته به د دې خبره احکام متوجي وي نو هغه هم دغه افعال کوي په دې کې دای خلیفہ انا مالوسی رحمه الله هغه ډېر یو ښه قید ور سره لګای وای دا خلیفہ دی الله پاک و
فی عمارة الارض زمکه په آبادولو و سیاست الناس او د خلکو په اصلاح کې و تکمیل نفوسهم او د دې د نفوسو تکمیل د انسانانو د نفوسو دغه به تکمیل کوي و تنفيذ امره فيهم د الله پاک سبحانه و تعالی امر دا بلګ په دوی کې دا به نافذ وي دی الله سبحانه و تعالی امر به په دې مخلوق کې ادا نافذ وي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اغه وخت کې چوي رب دستا للملائکه فرشتو ته انی جاعلون ز پیدا کاون کيم فل ارض پزمکا کې تیزی فل ارض پزمکا کې خلیفتن خلیفہ چې دی الله پاک په خلیفای اوس الله پاک فرشتو ته ولې داسې وای دی الله پاک څه ضرورت ته فرشتو ته داسې وای دا اصل کې انسانانو ته یو الهام ورکړ انسانانو الله پاک علم محیط لري دی باوجود الله پاک اس د مشورې کیفیت پیدا لکه د فرشتو نه چې مشوره اخلي نو انسانان خو چې علم محیط نه لري علم غیب نه لري د خپل کار په خیر او په شر باندې دای نه پويږي دای خو په کار د چې خامخه مشوره واخلي یو الهام ده یو ارشاد ده د الله پاک دې فعل قالو دی وي اتجعلوا فيها آیات پیدا کوي فيها په دې ځمکه کې من اغسو يفسد فيها چې فساد بکای فيها په دې ځمکه کې ويسفك الدماء اوینه بتویاوي فرشتو ته د کم ځای نه د احساس وش سوله ما فرمای وې د انسان نمخ کې په دې ځمکه باندې پریان آبادو هغه د شیطانای کوله بلکې بعض علما وایي ما درته ویلو چې د آدم علیه السلام نمخ کې پریانو ته یو پیغمبر راغله و د یوسف په نوم د دوی د نوع نو هغه دوی شهید کړ سوله ما فرمای د جن نمخ کې یو بل مخلوق آبادو حین په نام باندې حنیا حن غم دا قتل و غارت او دا وینه تویول او دا کرونه کول امام ابن عاشور رحم علامه تنتوی رحمه الله فرمای چې دا خبره ضعیف ښکار ګوره مخکې الله پاک د زمکه تذکرہ وکړه خلق لكم ما فی الارض بیا د اسمان تذکرہ وکړه ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات د زمکه او د اسمان د غټول نظام برابرولو نه بعد چې دا کله برابر شو په دغه کائناتو کې چې کوم مکلف مخلوق الله پاک اول ذکر کوي د آدم علیه السلام تذکرہ دینه دا معلومی چې د انسان نمخ کې د دې دنیا باندې بل مکلف مخلوق نه دی شو او دا د خلافت سعادت دا هم یوازې انسان ته ملاو دا یوازې انسان ته ملاو د قران کریم د آیاتونو اسلوب ته چې انسان ګوري په هر ځای کې دا څه واقعیا شوی اسمانونه ذکر کې دینه بعد الله پاک بیا د آدم علی السلام تذکرہ شروع زمکه ذکر کې دینه بعد د آدم علی السلام تذکرہ و د اسمان د زمکه او د آدم علی السلام په دامنځ نه پریان ذکر کوي نه حنیان ذکر کوي د سبل مخلوق نه سبل مخلوق نو ظاهره په بادي عقل سره دا خبره معلومه چې دا کائنات چې الله چا دې پر برابر کړو او دې برابرولو نه بعد چې الله پاک اوله اراده وکړه چې داسې مخلوق پیدا کوم چې کم مخلوق هغه مکلفي او دای د ځان خلیفہ ګرځوم هغه مختص ته د انسان سره نو چې دا خبره ضعیفه شو چې مخکې پریانو داسې کول بیا فرشتو ته څه پته ولای نو علماء کرام متعدد اقوال وای امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې نقل کړي سو علماء فرمای وی الله سبحانه و تعالی مخکې فرشتو ته یو سویلو چې زب مخلوق پیدا کوم او دغه مخلوق به معاصی هم کوي نافرمانی وکړي نو چې کله آدم علیه السلام اراده وکړه فرشتو معلومه کړه شاید هغه بدای یا الله پاک د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې جنتونه او جهنمونه وای پیدا کړی او جهنم چې فرشتو ول دی یا الله دا څه د قهر ځای ده دا باندې سکه وې دا به زه مخلوق پیدا کوم دی به ګناهونه کوي دی به دې ځای ته راځي کله چې الله سبحانه و تعالی اراده وکړه چې آدم علیه السلام پیدا کوم دوی سره مشوره شریک کړه او دې محسوس کړه او هدا خو هغه مخلوق شاید دا سو علماء فرمای د لفظ د خلیفہ نه د دینه محسوسه خلیفہ نو خلیفہ خو منا چې دای به قاضي
دا به د مسلمانانو په مابین کې د الله پاک احکام نافذوي د انسانانو په مابین نو د الله پاک حکم نافذول د انسانانو په مابین خدا فرض دي خبره ده دوی کې به تنازعات راځي جګړې به راځي قتلونه به راځي یو څوک به د قاضي په صفت ورته ناست دي او دا مسائل به حل کوي خلق وجل تنازعات کول جګړې کول دا ګناهونه دي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سوال ما فرمای لوح محفوظ باندې لیدلو سوال ما فرمای چې آدم علیه السلام چې کم دوا قوتونه الله ور کړو یو قوت شهویه دویم قوت غضبیه لکه دا مکه متاسوین چې دا دوا قوتونه الله پاک ور کړی انسان ته ور دی او حیوان ته هم ور کړی قوت شهویه په وسطت باندې د جلب د منفعت او د قوت غضبیه په وسطت باندې د دفع د ضرر کوي نو دا قوت غضبیه او قوت شهویه چې یو انسان ته ملاوي بلته ملاوي بلته ظاهره خبره ده چې جنگونه وي ظاهره خبره ده تنازعات وي پس مکه به جګړې په غرونو به جګړې یو وای مادي بل وای مادي د قوت شهویه د واجب نفس دا وارازي او د قوت غضبیه د وجنه به جدال راځي جنگونه به راځي وینه به توي نو ځکه دینه خبره علماء فرمایي چې دومره خودوی ته خامخه پته وا چې آدم علیه السلام زمون کوند نه ده زمون کوند مخلوق نه ده کله دوی غوند مخلوق وای بیا خو د آدم علیه السلام ته ځان ته مستقل نوم ورکول ته ضرورت نه او معلومیږي دا چې د دې عناصر 40 الله پاک پیدا کړ زمکه ده ور ده هوا ده او وبدي دا څلور وړ عناصر زمکه ور هوا او وب دا بد صفات دي او دینه چې یو څوک جوړ شي خامخه د جز اثر په کل کې وي د جز اثر په کل کې ضرور موجود مالګه یو جز د ترکارۍ او په ټوله ترکارۍ کې د غي اثر مرچ دا یو جز د ترکارۍ مثلا او په ټوله ترکارۍ کې د غي هغه موجود زمکه کې ماده د خیانت زمکه ته چې کم شای په کم انداز باندې ورکوم په انداز نه در او دې ته خیانت و اوس په نورو ورځي نو لس ورځو کې زنګ انسان پکې کېږي 15 ورځې بعد بیا پړسېدلای او بیا بدبوئی شروع کړي دنه ورواچای میاش بعد دوی میاشتې بعد یک تصرفات کوي هغه بیا نرم شي او هغه په بل شکل کې راوځي خیانت هم دې ته وایي چې څوک امانت په کمانداز دار کې ته بغیر د پختنه بغیر د اجازت نه پکې تصرفات زمکه کې دا شای موجود کم شای چې په کمانداز باندې ورکم په اندازې بیرته بیان نه بل جز د انسان به هوای هوا کې موجود د مزاج د اتباع د خواهشات هواګانې چلی کم طرف ته چې خوخی د سره پروا هم نه یاره کورونا بڑنګ شي اس پروا نه فصلونه بڑنګ شي اس پروا نه او چې کم طرف ته رواني دی بل انسان ور سره سوچ نشته اتباع د خواهشات او بدی په بو کې موجود د حرص اکتفا نه کوي او بدی ځای کې واچوا نو مخه ته رواني په کم ځای باندې چوبت دوی کې په غزا نه ودري مخه ته دروم حرصم دې ته وای چې د انسان د مزاجي چې هل من مزید نور غواړم دی وی پیله په مقدار باندې او بد دوی کا دی او جام په مقدار بځایلیس دا حرص ورده دې کې تکبر موجود ور خپل ځان منی بل سنمل ورته کاغذ ورواچه اغاز وځي ختمه بلکې دومره یو نمک حرام شاید ور چې په چا باندې دغه ور وجود موقوف ته لکلارګي اغام نه مافته عام ختم خدای خلرګي په سر باندې باندې د لرګي په برکت باندې د وجود شته اغام نه پي دغه څلورو عناصرونه چې کله یو کل جوړ شي نو ظاهره خبره ده خیانت به په دکې ظاهري حرص به په دکې تکبر به په دکې اتباع د خواهشاتو بیا په دکې بیا چې دا ټولنه څومره زیاتېږي آبادی زیاتېږي ظاهره خبره ده جنگ او جدال او وینه تویول دا د غیر لازمي نتیجې دا متعدد اقوال علماء کړي دي چې فرشتو ورسره دا محسوسه قالو دیوې اتجالو فيها آیا پیدا کوي ته فيها پدېزمکه کې نو دا حکمت باندې ځان کوی فرشتي او اس ظاهري دا لکه اعتراض شګو مې يفسدو فيها هغه څوک چې فساد کوي فيها پدېزمکه کې ويسفك الدماء او وینه تویاوي ونحن نسبح
کای بدت لپاره پیدا کړي یا الله تسبیحات لپاره دا خمونګه کافی ونحن من نسبح استاد تنزیه بیانو بالطاعات طاعات صورت بحمدک په داسې حال کې چې متلبس یو د حمد دستا سره په داسې حال کې متلبس یو د حمد دستا سره تسبیح او حمد است معلوم تسبیح صفات سلبیه او توای او حمد صفات ثبوتیه او توای ونقدس لك ونقدس تقدیسم تقریبا په معنا د تسبیح ده ودلته به عبارت وسره ولګوي ونقدس لك بالاعتقادات مونږه د ستا تقدیس کو تنزیه د کو په اعتقاد سره هم په اعتقاد سره هم نو چې عقیده وي هغه هم د تسبیح وي او عمل هم د تسبیح وي نو دې ته مونږ ته چې وایو چې ظاهر او باطنی برابر که عمل او فعل د تسبیح وي په خله خو وایي سبحان الله نمونځم کوي روزه هم کوي او اعتقاد دی برابر نه نو دینه مونږه تعبیر کو په نفاق دیتا نفاق ونحن نسبح بحمدک امون تسبیح وایو دستا متلبس یو د حمد دستا سره ونقدس او دستا تسبیح وایو تطهیر کو دستا بالاعتقاد قال الله فرمایل انی اعلم زپویګم ما په حکمت د غفل باندې لا تعلمون چې تاسو په غیب باندې نه پوهیږئ دا جواب شد هغه جمله اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آیت 10 یو څوک پیدا کړي چې فساد کوي او 10 یو څوک پیدا کړي چې وینه بتوي نو الله پاک فرمای انی اعلم ما لا تعلم زخ پویګم په حکمت او افعال باندې چې تاسو په غیر نه خبر کدو استنباط کړی دی دینه چې دغه انسان قوت غضبیه لري او قوت شهویه لري نو ځکه بدای فساد کوي نو د دوه قوتونه چې الله پاک انسان ته ورد من کل الوجوه د ثبت خو نه دي په بعض وجوه باندې بد دي یقینا چې ته قوت شهویه په حرامو کې استعمال او قوت غضبیه د مسلمان په خلاف استعمال بالکل بد خبره ده قوت شهویه دا په حرامو کې استعمال قوت شهویه حرام مال ګټي سود کوي ځکه چې ہوتا شهوت ته اجتهاد ده د مال د ګټلو قوت شهویه د جنسي تعلقاتو کې په غلطه طریقې سره استعمال ده د یقینن چې منع خبره قوت غضبیه ته په قهر شي او په دغه قهر باندې ته خلکو ته ضرر رسای مثلا مور ته ضرر رسای ورور ته ضرر رسای مسلمان ته ضرر رسای قوت غضبیه سره بالکل د حرام عمل بالکل دا ناجیز عمل لیکن گویا الله پاک داسې فرمایي صراحتن خو ویني نه دي خو چې دا وی ما اعلم ما لا تعلم گویا الله پاک داسې وایي د دې دواړو قوتونو استعمال په دوی کې به داسې خلق پیدا شي چې د دواړو قوتونو استعمال به په مناسب ځایانو کې کوي د قوت شهویه استعمال به په مناسب او په حلال ځای کې کوي حلال مال بغټ علم کې به مصرف شهوت د عرفي شهوت نه یادوم قوت شهویه یعنی مطلق هغه قوت چې په دې سره انسان د یو شی طالب وي یو شی غوښتون کوي اشتها چې ورته وایي نو د چا قوت شهویه بس دا پیسې ګټل چا قوت شهویه هغه د دنه مطالبه کوي علم زده کړه علم په قوت شهویه باندې کې چې ستا اجتهاد حصول دی علم نه معرفت ذات و صفات د اجتهاد ته نه لري زهره خبره ده چولم بنز ده مال حلال بدای ګټ مال حرام نه بدای ځان بچ کړي قوت شهویه په وسطت باندې دینی مراکز په جوړي مدارس په جوړي جمعتونه په جوړي دا ټول د قوت شهویه اثر دا څومره خبره ده د قوت غضب یا په حواله سره چې د تزه قوت غضب ورکم سره د تهذیب نه دا به د قوت غضبیه مهذب انداز کې استعمال دا قوت غضبیه دا به د خپل دین نه د دفاع په خاطر استعمال دا قوت غضبیه باندې خو جهاد روان ده کچېره په د خلکو کې قوت غضبیه نه وای خو د جهاد بیا نه وکړي د دنیا په مخ باندې خو صلاح په قهر شي نو ټوپک راخلي
او خوشاله خو څوک ټوپک نه راخلي او یو خبره باندې پکار قوت غضبیه سره به د دین نه د دفاع کوي قوت غضبیه سره به د خپل نسب نه د دفاع کوي قوت غضبیه سره به د خپل عزت نه دفاع کوي د خپل عزت نه دفاع څومره خبره ده خپل نسب نه دفاع څومره خبره ده خپل وطن نه دفاع څومره خبره ده څومره د خپل دین نه دفاع څومره خبره که یو طرف ته تاسو ته د قوت غضب او د قوت شهوت د دې دواړو نقایص معلوم دي نو الله فرمایي چې د دې فواید مشته هغه شاید تاسو نه ایمان که یو طرف ته د مرکب د سلور عناصرونه او د سلور ول عناصر بد صفات دي په دکې پیدا کوي غواړي او بل طرف ته الله عقل ورکړي بل طرف ته الله پاک وحي به هم ورکړي په دې وحي سره او د عقل په واسطه باندې بدای د دغه عناصر اربعه د بد صفات دغه به تهذیب وو دغه به تنقیح وو نو لوی شخصیات پیدا شي چرته به نوح علیه السلام می چرته به موسی علیه السلام می چرته به ابراهیم علیه السلام چرته به عیسی علیه السلام چرته به محمد علیه السلام دا لوی شخصیات هم د دینه پیدا کی دا عناصر اربعه پیدا چرته به ابوبکر شي چرته به عمر شي او څوک به عثماني او روسته خلق څوک به ابو حنیفه څوک به بخاری وي څوک به اوزاعی وي څوک به امام رازی وي دا لوی خلق به پیدا شي انی اعلم ما لا تعلم وعلم آدم الاسماء وعلم اولا تعلیم ورک کیفیت تعلیم اغا الهام واوحى ربك الى النحل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا د سیندا چې الله سبحانه وتعالى ادم علیه السلام داسې یو څنګه تک او پټ پټي د شیانو نمونه ورخدل او بیا فرشتو ته وای چې دغه شیانو نمونه واخلي او فرشتو ته نمونه نه ورته فرشتو ته نمونه نه ورته او آدم علیه السلام ته نمونه ورته دی خدا سیو مثال ده لکه یو استادی دغه دوه شاګردان او دوړو شاګردانو ته وای چې سبب ولورز به امتحاني ګوره د یو شاګرد کمرې ته بوزي هغه ته ټوله پرچه وخی دا می سوال دی دا جواب دا می سوال دی دا جواب هغه بل غریب ته ایله بل سوالونه وړاندې نو چې دا یو پکې کامیاب شي او د بل پکې ناکام شي نو څوک هم داسې وایي چې د طالب وګټل د شاګرد وګټل په مهذبه دنیا کې څوک داسې نشي ویل اسماء تعلیم د اسماء الله پاک فرشتو او آدم علیه السلام ټولو ته کړه ګوره دا پنکانو میږي دا کلم نو میږي دا تبر نو میږي دا شای نو میږي دا شای نو میږي دا شای نو دا ټولو ته ورخو آدم علیه السلام تذکرہ یوازې ځکه کوي چې خود پکې وګټل کړه دا ولې تاسو وایي نه قرآن کریم هدل للمتقین متقیانو دې پر هدایت دی ولې کافرانو دې پر هدایت نه دی خا چې کافرانو دې پر هدایتي بیا هدل للمتقین والفجار ولې نه وایي وجد ادا چې متقیان ګټه ځنی اخلي یوازې متقیان به چې ذکر شي چونکه په دغه علمی مناظره کې آدم علیه السلام وګټله نو ځکه الله پاک نسبت تعلیم هم دته ورکړي دا څنګه ده چې فرشتو ته یا تعلیم نه ورکړي یا فرشتونه پټ آدم علیه السلام ته بیل تعلیم ورکړاو به مقابله جوړ کړه یو آدم علیه السلام نه دا ګټل اصل کې تعلیم الاسماء دواړو ته شوی فرشتو ته هم او آدم علیه السلام ته هم دا مثلا دا لاوډ سپیکر ده مثال په تور باندې دا پنکر دا تبر دا شین دی او دا شین نمونه ورو دینه بعد الله پاک ورته وي چې نمونه واخله فرشتو اله نمونه واغسته الله پاک ورته وي چې دا لاوډ سپیکر د حکمت څه ده حکمت پته خو نشته نوم دې راز د کړهو لا علم لنا الا ما علمتنا چې کوم شي تعلیم تار کړه وغیرہ ته معلوم نوم یې ده اما حکمت خو نه پوي آدم علیه السلام ته وې دا څه دی وې دا لاوډ سپیکر مثلا ها حکمت څه ده وې دې کې به خبرې کوي او موجب د استعداد باندې جواب ورکړي او موجب د استعداد باندې جواب ورکړي امام رازی رحمه الله فرمایي وې اسماءنا الا نمونه ندي مراد اسماءنا مراد منافع او حکمتونه دي یوازې نوم د کول خو څه کمال نه ده چې په حقیقت د شي نه خبر یوازې نوم د کول هغه خو څه کمال نه ده چې په حقیقت د شي خبر نه په صفاتو د شي باندې خبر نه په حقایقو د شي باندې خبر نه نو آدم علیه السلام ته الله پاک تعلیم د اسماء ورک سره د خواص سره د اثار سره د خواص سره د اثار او سره د حکمتونو چې په شی باندې مرتب کی فرشتو ته یوازې نمونه یادو حکمتونه نه ورته او
آدم علیه السلام نوم سره د حکمت بیان نوم او سره د حکمت بیان نو ظاهره خبر او د حکمت بیانو په موجب د استعداد خبر چې الله پاک استعداد ورکړو او استعداد یې مزکه ورکړو چې دغه شیانو استفاده ته محتاج وو فرشتہ په پنکا باندې سکای فرشتہ په لوډ سپیکر سکای ضرورت یې نه ورته نو په حکمت باندې نه پوهیدل آدم علیه السلام ته ضرورت هم او په حکمت باندې هم دای پوه نو داسې مناظره نه ده چرته شوی چې الله پاک آدم علیه السلام ته پټ څه شی یاد کړی وي او فرشتو ته نه وی یاد کړی او بیا فرشتو ته وې چې تاسو نمونه واخلئ غوي مونږ ته ناراض بیا دا خو سم مقابله نه ده دا خو چل کیده چې د باز خلکو سره وشو او د فرشتو سره وشو اسماءونه سم مراد دي علماء په کې ډېر اقوال دي څه کوي اسماءونه مراد دا لغتونه دي او دا ژبې دي او صحیح خبره ده او راجع خبره ده چې اسماءونه مراد د هغه امور شیانو اسماء چې په کوم شیان آدم علیه السلام ورته محتاج وو دغه استعمال ته او په هغه دور کې چې کوم شیان موجود هغه امور چې د انسان د ژوند لپاره هغه وخت کې ضروری وو د ټولو شیانو نمونه چې یو هم نوی ځنه پاتې هغه تعلیم نه دی ورکړ او کوم امور چلته ورته ضروری وو آدم علیه السلام په زمانہ کې دا زمانہ د شاسه په اصطلاح باندې ارتفاق اول زمانہ وا نو په ارتفاق اول کې انساني ضرورت چې څومره وو هغه امور چې په غیبه د انسان ضرورت موقوف او بناو پس د دې تعلیم الله پاک ورکړ اسماء هم او د ور سره بیان د اسماء او د حکمتونو در دواړو نوم یم ذکر کا حقیقت یم ذکر کا او صفات یم ذکر او فرشتو یوازې نومونه ذکر نه په حقیقت باندې پوي وي او نه په حکمتونو باندې پوي چې نه په حقیقت باندې پوي وي او نه په حکمتونو باندې پوي وي نو دیو چې نه دوی ګویا کو بایللا او آدم علیه السلام هغه وګټل وعلم آدم او الله تعلیم ورک آدم علیه السلام ته الاسماء كلها نمونه د شیانو اسماء الاشیاء الضروریه او نمونه د شیانو ضروری كلها د ټولو چې کومرته ضرورت ثم عرضهم بیا وړاندې کړو دغه مسمیات علی الملائکه فرشتو ته فقال الله فرمایل انبئونی خبر را کی ماته باسماء هؤلاء په نمونه دغه شیانو سره د حکمتونو ان کنتم صادقین کچیر تاسو رښتونی قالو دیوی سبحانک پاکی د خدای تعالی را ته پاکه جستا افعال د پاک دي دینا چې دا په عیب مشتمل ته پاکه تاسو شریک نشته دی نه په ذات نه په صفاتو کې هم دغه شان یا الله ته یو اراده وکړي یو فعل چې زه یو خلیفہ پیدا کوم جستا دا فعل دا پاک ته د استعمال نه په نقصان سیاق سبق ته ګوره ترجمه کوي الله پاک یو فعل اراده ورته ظاهره انی جان فی الارض خلیفہ فرشتو یو خبره وکړه بنا بر ظاهر اعتراض باندې اتجلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نو کله چې فرشتي عاجز شوي نو سبحانك خدای مونږ نسبت ته پکوالی کوتا ته پکوالی استاد فعل دا پاک ته دینه استاد اراده پاک ته دینه چې دا مشتمله په نقصان یا په عیب باندې لا علم لنا مونږ ته علم نشته ده الا ما مگر د هغه څه علمتنا چې تعلیم دې راکړې مونږ ته د کوم شي تعلیم دې چرته نو پغي باندې پوي نو علماء فرمای عبارت سره باسي چې واذا لم تعلمنا الاسماء فكيف نعلمها چې د اسماء علم دې راکړې نه ده نو بیا څنګه مونږ واخلو یو یا علماء فرمای چې نمونه خو ورتلل دوی ته دا شی حکمتونه نشو بیانول حکمتونه اغه نشو بیانول الا ما علمتنا انك يقينا انت العليم علم یې په ظاهر د شی باندې الحکیم علم یې په حکمت د شی باندې باطن د شی باندې قال دویا آدم او آدم علماء فرمای ادمینا ماخوذ لفظ د آدم ادمینا ماخوذ غنم رنگوالی توای علماء فرمای بیاس توای الله پاک دا نوم ورکړي په صفر تکوین کې هغه د تورات چې کوم اسفار دي یو پکې صفر تکوین ورته وای په
په کې د کائنات او تخلیق دي تذکرې صفر تکوین کې آدم سره ذکر آدم علماء فرمای آدم علیه السلام خپل نوم بلو ځان ته چې ور کړو الله سبحانه و تعالی دته आवाज وک په آدم سره د اقوال دي کنه نو آدم د ادمنه مخوص غنمرنګوالی توای بعض نو د دې خبرو تشریحات د آدم علی السلام یا خپل نوم چې د ځان ته ور کړو په سوره اعراف کې به مراش الته به خبره کو عصمت الانبیاء مسله به مالته ور سره ذکر لکه چې د سورۃ روان شي دې پر دلته لکه اجمال نه کار خلک چې د سورۃ لګ روان شي قال دو یا آدم او آدم انبئهم خبر ورکې دوی ته بیا اسماءهم په نومونو د دوی سره فلما انبئهم ارکله چې خبر ورکس بیا اسماءهم د نومونو او د صفاتو د اردوار یوازې دا نه چې الا بلا نوم ذکر نوم کې څه حکمت نه اوس د یو ګلې نوم خو ماته هم راځي ډیسپرین مثلا او چې اوس فرمولای ماته نه راځي زموږ د ډاکټر په منځ کې دا فرق تا ته هم نوم درځي او فرمولای نه درځي په نومونو باندې خو څوک عالم نه ګرځي دا د ټولو ګلې نوم به تاسو دا کې چې بازار ته لاړ شي او تا ته څوک ډاکټر نه وایي ځکه د دې ګلې خواص درته نه دی معلوم د دې ګلې صفات درته نه دی معلوم د دې مثبت او منفي پهلو درته نه دی معلوم دا ګلې کې مثبت څه اثر ده منفي څه اثر نمونه ذکر کول یوازې دا څه کمال نه نه په دې باندې یو چاته څوک هغه وای صاحب فن وای یو سړی د هغه بده نحو د تمام خبرو نمونه بزدک فاعل مبتدا خبر مفعول به فلان و فلان او چې مسائل او احکام نه معلوم نو په دې باندې چاته فضیلت ملایي امام رازی رحمت الله علیه دلته ډیر واقعات نقل کړي تفسیر کبیر کې اکثر واقعات ټول د امام ابو حنیفه نقل کړي وی فضیلت خو په حکمت باندې راځي چې چا سره حکمت موجود فضیلت په حکمت باندې راځي چې فقاهت در کې څومره ده پوهه در کې څومره ده په نوم باندې فارسړای وی د هارون رشید په مجلس کې امام قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ته یو چا غل راوست نور فقهان است نو یو سړی د په بل باندې دوا کې امام قاضی ابو یوسف ته وای صاحب د زما مال وړای ده نو هغه کس نه پښتنه وکړه چې واقعیتاً د مال دی وړای ده شپې د کور نه وی او وړای مت نور مفتیانو صاحبانو ورته چې بس صحیح ده به خو لاس یې پرې کړ امام قاضی ابو یوسف رحم الله فرمایي چې نه لاس یې نه پرې کی وی وله وی د خو اقرار کړی ده په اخذ د خو اقرار به سرقه نه ده اخذ او د سرقه په مابین کې فرق تاسو ویلي دي هدايه کې سراتن د خبره ده په کتاب او شهادت چې شاهد ته چې په غلیبانه څوک شهادت کوي هغه ته د دوه خبرو خیال ساتل پکار د دې خبره هم خیال ساتل پکار دی چې د سړی لاس ته پرې کولو نه بچ ادر الحدود او د بل سړی ته حق ملاو شي پکار ده چې د شهادت داسې وکي چې زه گواہی کوم په دې خبره چې زید د عمر مال اخسته نو زمان به په لازم شي په عمر باندې د زید لپاره او د زید لاس په مرش د سرقه ټکې ده نه لاس به بچ امام قاضی ابو یوسف رحمه الله ورته وی ولاس نه پرې کیږي دغه اقرار بالاخذ کړه د اقرار به سرقه خو نه ده مفتیان صاحبان غلی شو او دا خو صحیح ده بیا ورته وی دغه نور مفتیان وی ته اقرار کې په دې خبره باندې چې سرقته مال دی غلا کړه دا ورته وی چې او سرقته مال مغلا کړه مفتیان ورته وی چې غوسو خبره شک نه و لاسی پرې کی امام قاضی ابو یوسف ورته وی چې وسم نه پرې کی سړی اقرار به سرقه او ک بیا ولې نه پرې کی وی ګوره مخکې اقرار بالاخذ کړه او کنه یو کړه وی ولې نه وی هغه دی وجنه په د زمان لازم شي په دغه سړی باندې مقر باندې اوس چې دا وای چې ما سرقه کړی دا نو اوس به لاس پرې کیږي زمان به سقطي او یو ځل چې اقرار سره په چا باندې زمان ثابت شي نو هغه نه سقطي په اقرارات سره دویم اقرار معتبر نه اول اقرار نه اصل اخلاص د جن او د لاس تخلص او د پرې کول دي تفقهات وا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو کسرا ورته وای چې صاحب زخو واجبہ کیسه کې واقعم وی خزه ته می وای قسم می ورته وکړ چې زه به تاسو را خبره ونه کم تر څو چې تا ما سره خبره نه کړې سره خپاش ما د قسم می کته سره می خبره وکړه
ترڅو چې تا ما سره خبرې نه وي خزر راته وي چې ما د قسم می چې تاسو سره خبرې ونه کوم کما خبرې وکړه زما په لاس کې چې سدي دا د ټول صدقه ترڅو چې ته ما سره خبرې ونه کوي نو سو که خبرې نه کم خو دا خو مشکله ده ژوند ده او که خبرې کم قسم را باندې و امام سفیان ثوری رحمت الله علیه او د نور علماء او د لوی علماء دي اجله العلماء امام سفیان ثوری رحمت الله علیه ته د کس ورغله نو امام سفیان ثوری رحمت الله علیه ورته فرمایل چې خو به خامخا حنسی خو یا به تقص خبرې ورسره کوي نو قسم کفاره به ورکړي یا به دستا د خزه چې دا هغه به قسم خبرې به در سره کوي یو خو به حنسی دا دوه تا قسم ورته کړی دا دې ته زبې تاسو خبرې ونه کوي هغه قسم درته و کې زبې تاسو خبرې ونه نو دا سړی را په نور علماء هم ګرځیدل امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته چې ورځه خبرې وسره کو نه په قسم وړي نه په غیبه نه حیران شو بیا امام سفیان ثوری ترا و امام ابو حنیفه خوای چې ورځه خبرې وسره کو نه په قسم وړي نه په غیبه امام سفیان ثوری رحمت الله علیه په غوسه راغه په امام ابو حنیفه پس ورته وی اتحلل الفروج الحرام ته هغه فروج حلقو ته جایز وي چې کوم حرام دي د قسمونه کړی دی بل امام ابو حنیفه ورته څه شي دي صدر باندې شي امام سفیان ثوری ورته وی چې په امام ابو حنیفه باندې د مسله ورته معاده کوي دا شاید په خبره نه کوي شو خبره بیرته ورته معاده کوي امام صاحب خپل فتوا معاده کا بالکل ورځه خبره کا نه پتا قسم نه پاغي قسم امام سفیان ثوری رحمه الله ورته وی چې پوی مکه څه خبره ده نو قسمونه کړی دي تسلی ورته وای نو امام صاحب ورته وی چې ګوره خبره ته وکړس دی خوان اول قسم کړه چې قسم دې کزه تاسو خبره ترڅو چې تا ما سره کړی نه دی خزر ورته وی چې قسم دې کما تاسو خبره وکړي ترڅو چې تا ما سره کړی نه وینو دا خزه چې دته د خبره کوي خو خبره شو کنه خبره ته مو سوچته یعنی دا سړی ورته وای اول قسم خو سړی و چې قسم دې زبې تاسو خبره ونه کم ترڅو چې تا ما سره کړی نه اوس دلته خو سره غلی شوی خو نه دی خزه خو غلی نشوا او خزي ورته وای چې قسم مې دی چې زبې تاسو خبره ونه کم چې تا ما سره کړی نه خو خزه وکړي کنه ور سره خبره نو اس کدای خبره د خزه سره کینو په د باندې قسم نو وړي ځکه ته څور ته ویلې دي ترڅو چې تا ما سره خبره نوي کړی نو نه کوم در سره خو خزه خبره وکړي کنه اوس کدای د خزه سره خبره کوي نو د خزه د خبرو نه بعد خبره نو د باندې قسم نه وړي او خزه باندې قسم نه وړي خزه باندې قسم نه وړي ځکه چې خزه خود د قسم نه بعد بیا قسم نه ده کړ بیا خبره نه دی کړ خزه ورته وی چې قسم دې کدی نه بعد به تاسو خبره وکړي ترڅو چې تا ما سره خبره نه وی کړي دینه بعد چې کله دی قسم وک ترڅو خو چې خزه قسم نه وکړي پغه قسم راته نه نو چې کله قسم وک نو ا د خزه خبره شوې د خوان سره اوس د دې خبرو نه بعد چې د خزه قسم وک خزه بیا اول خبره نه دی کړي د خزه د قسم نه بعد خوان اول خبره کړي نو د خوان د قسم نه بعد خزه قسم نه وکړي کله چې قسم وک خزه نو ا د دې اغاول خبره شوې د سړی د قسم نه بعد نو په سړی باندې قسم نه وړي او خزه چې کله قسم پورا کړ دینه بعد خو اول خبره نه دی ورسره کړی خزه خوان دی را پاتې کې اوس په خبره ورسره کوي نو د قسم نه بعد خزه اول خبره نه دی کړی او د سره د قسم نه بعد سړی ما اول خبره نه دی کړی نو ول قسمونه په یو باندې وړي امام سفیان ثوری رحمه الله ورته فرمایي یا ابا حنیفه بس الله پاک همیشه د پرستا په دماغ باندې خبر اخلاصي کی چې موږ دا غنه غافل په دې نقطه او په دې عمق باندې په دومره جوړه فتوی باندې قسم نه کوم په امام رازی نقل کړی تفسیر کبیر کې به وګورئ پوی خوشوي استاد په پوی شوی په حکمت د امام ابو حنیفه رحمه الله پر جوړوالي باندې پوی شو ان یو هم د قسم نه بعد اوله خبره نه ده سړی چې قسم وکړي چې قسم دې کنن نه بعد می تاسو خبره وکړي ترڅو چې ما سره تا کړی نه اوس دا خو غلای ده امام صاحب ترازی یا سفیان ثوری تورزی خزه سره خبره نه دي شوی خزه ورته وې چې قسم دې کما تاسو خبره وکړي نو خود نو خزه خبره خو وشوي کنه دې سره دا قسم خبره ده د خزه ځکه واته خو خبره نه دي کړې ته سره مخامخ خبره کوي دا د خزه خبره شو اوس دینه بعد کله خبره ورسره کوي نو دا به د اولینې خبره نه د خزه د خبرو نه مخکې بلکې دا به دا خبره وي چې د خزو د خبرې نه بعد پي
خزه باندې قسم نه وړي وجدانا چې خزه هم چې قسم لا پورا کړ دا اولنې خبره خو د خزه لا قسم نه دی پورا شوی او عام خبره دي قسم چې کله وکړه د غنه بعد خو بیا د سړی د خبرو نه مخکې دی خبره نه دی کړ اوس د سړی کور ته ورشي او خبره دی وکي السلام علیکم عبارت ورته وای نو بس خبره نه خزم د خپل قسم نه بعد خبره نه دی کړي سړی د خپل قسم نه بعد خبره نه دی کړي نو قسم په چا باندې ولې و دي تا شورواله دا غدا چې تشي په حقیقت باندې پوښي دا هغه سدي چې د انسانانو خپل مابین کې هم او د انسان او د بل مخلوق مابین کې تفاوت ته پر ذریعہ جوړي نفس نمونه خدا ما ته وي د سپرین ګولې ما ته نوم رضی فرمولای نه راځي نقصانات او فواید نه راځي نو ولجین ګولې دي دا غي نوم راځي او فواید نه اوس ما ته څوک ډاکټر وای تا ته څوک ډاکټر وای په نمونه باندې کار نه کیږي نمونه سره د حکمتونه نو فرشتو یا نمونه غستی نه دي لکه دا بعضی مفسرین چوي د سره نوم نه ورته یا نوم ورته خو حکمت نه شو بیانول آدم علیه السلام دواړه بیان کړ دا شای دا نوم دی دا حکمت دی دا شای دا نوم دی دا حکمت دی او دا حقیقت دی نو درې شیان آدم علیه السلام بیان کړ نوم دی شای حقیقت دی شای او حکمت دی شای فرشتو یا نه نوم اغسته نه حقیقت اغسته نه حکمت اغسته یا نوم واغسته او حقیقت او حکمت نه بیان کړ نو چې حقیقت وای او اصل تفاوت په دې ده چې حقایق له شی در معلوم قال یا ادم دوی چې ادم انبيهم خبر ورک دوی ته بیا اسماءهم فلما انباهم ارکل چې خبر ورک بیا اسماءهم په نومونو باندې قال ادم قل لكم اي مانو ویلی تاسو ته انی اعلم چې ظالم غیب السماوات والارض په تمام غیبیات باندې چې اسمانونو کې دی او پزماکو کې دی دای چرته ورته ویلو بكل شيء عليم التيوزل ویلو او اني اعلم ما لا تعلمون واعلم او زکویګم ما پاسبانی تبدون چې تاسو ښکارا کوي اتجعل فيها من يفسد فيها ده ښکارا وما كنتم تكتمون او هغه څه چې تاسو پټوي او بعض مفسرین وایي چې فرشتو وي چې لن يخلق الله خلقا اكرم عليه منا الله پاک به کله هم داسې مخلوق پیدا نه کړي چې هغه په د باندې زمون په نسبت باندې زیات ګرانی او زیات ورته نږدې وای دا خبره پټه په ذهن کې راغله وایس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم وایس قلنا واذكر اس قلنا یاد کا هغه واقع چې مونږه ویل الملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکي آدم ته بس